فما يكذبك بعد بالدين 45 تن بعد از آموزش 20 روزه ارتقای ظرفیت در معینیت مواد مخدر وزارت امور داخله فارغ گردیدند. محفلی که به همین مناسبت در مقر معینیت وزارت امور داخله برگزار شده بود، اشتراک کنندگان هر یک مولوی عبدالقدیم فضلی، رئیس تحقیق و مطالعات، مفتی محمدالله احمدی، رئیس عملیاتی و در آخر الحاج ملا عبدالحق امکار، معین مواد مخدر وزارت امور داخله، بالترتیب روی اهمیت برگزاری چنین کورس‌های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت منصوبین این معینیت تاکید کردند و افزودند که آگاهی از قانون ضامن تامین عدالت است. الحمدلله په دې زموږ په معینیت کې د سپارې څخه شروع تر غټې دورې پورې سبقان شته. موږ دلته داسې استادان لرو، بیا د هغه وروسته چې هغه اداره ورشي، کمپیوټر ورشي، ژبې ورشي، نو د دې فرصت څخه باید موږ استفاده وکړو. نو دا یو فرصت دی موږ ته الله پاک راکړي په دې ځای کې، او زموږ ملګرو کوشش وکړي الله پاک د دې ټول ته خیر ورکړي، الله پاک د دې ته جنتونه ورکړي. اوس دلته په اداره کې چې کوم کسان فارغ شوي دي د شرعي اصولو په رڼا کې دا اعداد دی، آمادګي دی د جهاد دپاره، تعلیمات ترسره کوي، په قوانینو باندې ځان برابروي. دغه چې تاسو تعلیم کړی دی، زده کړې مو کړي دي، د دې یو هدف همدغه دی چې تاسو د قانون سره اشنا سئ. دغه کوم قوانین چې دلته وضعي قوانین دي او علما او پوهانو د شریعت په رڼا کې وضع کړي دي چې دغه قوانینو سره موږ اشنا سو تر څو تخطي رانه ونسي. دا دغه مجاهدینو ټول مجاهدینو دپاره ده. وایي د کوم شي چې علم معلوم فرض وي دغه علم فرض دی، د کوم شي چې معلوم فرض وي دغه علم فرض دی. معلوم د لمونځ یو معلوم دی، د حج یو معلوم دی، د جهاد یو معلوم دی، نو د دې علم کتاب یې فرض دی. نن ورځ چې دا مجاهدین فارغه سوي دي، دا معسکر به انشاءالله دوام لري، وخت په وخت به 50 کس انشاءالله فارغه کیږي. و در ضمن سند فراغت و جوایز نقدی از سوی رهبری این معینیت برای فارغین توزیع گردید.